لکسیون دغای دریم لوست. سلامونه او نیکی هیلې د A1 دریم لوست څخه راغلاست. په دې لوست کې به مونږ او تاسې د جرمني ژبې په شمیرنه یا په حساب باندې پوهه شو. په تېر لوست کې مونږ او تاسې د جرمني ژبې په روغبړ باندې او په مهمو عامو جملو باندې پوهه شو. راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ ترڅو په جرمني ژبه کې په شمیرنه باندې پوهه شو. 0 صفر 0 صفر 0 په جرمني ژبه کې صفر ته ویل کیږي. 1 یو 1 یو 2 دوه 2 دوه 3 درې 4 څلور 5 پنځه 6 شپږ 7 اووه 8 اته 9 نهه 10 لس 11 یوولس 12 دولس 13 دیارلس له 14 څخه پورته شمیرنه په جرمني ژبه کې یو منظمه قاعده یا فرمول لري. راځئ په دغه قاعده باندې ځان یو ځای پوهه کړو. 14 قاعده په دې ډول ده چې لومړی به تاسو د دغای خانه لولئ، وروسته به ورپسې د سن خانه. دغای جمع سن مساوي کیږي له دغای سن سره. عیناً لکه موږ او تاسو چې په پښتو کې وایو 14. لومړی مو د 3 خانه ولوستله او وروسته مو پسې د 10 خانه ولوسته. 14 همداسې په جرمني ژبه کې دغای جمع سن مساوي کیږي له دغای سن سره. 14 څوارلس 4 جمع سن مساوي کیږي له 14 سره. 15 پنځلس 5 جمع سن مساوي کیږي له 15 سره. 16 شپاړس 6 جمع سن مساوي کیږي له 16 سره. خو دلته مو یو ټکي ته پام وي ګرانو دوستانو. په 6 کې دغه اس چې تاسو ګورئ دا په 16 کې نه لیکل کیږي، فقط 16 په دغه ډول چې ما لیکلی دی په دغه ډول لوستل کیږي او لیکل کیږي. 17 ولس 7 جمع سن مساوي کیږي له 17 سره. ګرانو دوستانو دلته مو هم دې ټکي ته پام وي چې په 7 کې آخرنی ان نه لوستل کیږي یا بیخي نه لیکل کیږي، فقط داسې به یې لولئ او داسې به یې لیکئ. 17 18 اتلس
18 اتلس 19 نونس 19 نونس سوانسخ شل سوانسخ شل ګرانو دوستانو تاسو کېدای شي دلته بیا هم له تلفظ سره تاسو ذهن کې سوال پیدا شوی وي چې دا د آی جی د انګلیسي توری څنګه د خې په شال تلفظ شوی دی کله چې په جرمني ژبه کې دا د آی جی توری په اخره کې راشي دا د پښتو د خین په شان تلفظ کیږي له ما سره یو ځای تکرار کړئ سوانسیخ سوانسیخ شل دا و د جرمني ژبې شمیرنه له 0 څخه تر 10 پورې راځئ یو ځل بیا یې راسره تکرار کړئ 0 0 0 0 1 یو 1 یو 2 2 2 2 3 3 3 4 سالور 4 سالور 5 5 5 5 6 شپږ 6 شپږ 7 اوه 7 اوه 8 اته 8 اته 9 9 9 9 10 لس 10 لس 11 یولس 11 یولس 12 دولس 12 دولس 13 دیارلس 13 دیارلس 14 څوارلس 14 څوارلس 15 پنځلس 15 پنځلس 16 شپاړس 16 شپاړس 17 اوولس 17 اوولس 18 اتلس 18 اتلس 19 نونس 19 نونس 20 شل 20 شل ډیره مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ له هیله مو نه باسئ چې ویډیو در سره لایک او شیر کړئ له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او دغه شمیرنه له ځان سره تکرار او تمرین کړئ او په روزمره ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم bis bald tschüss